یا کې وی خلق ازادي ده وی ازادي ما دې ډېر خلک هلته ازادۍ لرول خدای یقین وکړي تاسو ته پته نشته هلته خلک د سپېمو له رانیسه ساتې خېږي لور د هغه په مخ کې په زناکارۍ پسې وځي بوای فرینډ او ګرل فرینډ دا ډېر زیات دا مې هلک دوست دی او دا مې جینۍ دوست سره د خاوند په مخ کې به ښځه ځي نه شي منع کولی چې مزه د پلار مخ کې به لور وځي د زوی مخ کې به مور وځي د رور مخ کې به خور وځي هلک سره نه شي منع کولی چې مزه نه دا ازادي ده او دا د دوست دی ته څه منع کوې یو زنانه ما ته بار ملک نه ټیلیفون وکړو د یو یورپي ملک نه چې دا دې څو کالو ژړلې ما ورته خورې ژاړې څه لپاره خبره وکړه دیني مسلې تپوس کې خبره وکړه زه مصروف یم دون روزګار نه یم هغې بیا ژړل ما ته نه مولوي صاحب بند نه کړي نه بندوه وایي زه په امریکا کې پاتې کېږم زما خاوند زما لونه زما بچي ټول په امریکا کې او دلته مونږ رالو بس او داسې مې زامن لونه آزاد ګرځېدل چې ما به ژړل سار به وتل په پوټي جامو کې په نیمګړو جامو کې مولوي صاحب ما ته وایي حیا راځي چې تا ته ویم لغړ به وتل په پوټي جامو کې هم هلکان او هم زما جینکې او ما ته بې ادبي دی معافي مولوي صاحب چې کور ته به رالل دا هلکان دا لونه زامن به مې په کور کې دننه په نیمګړو جامو کې ګرځېده ما به یخ خدای دا څه دی نه ما منې کولی شو پلار ته مې وویل پرېږده دا د دې زمانې جدا قصر ازادي ده هلکان به ووتل سار شرابونه به څکل بدعملۍ به کولې جینکۍ به ووتې بدعملۍ به کولې هلکانو به ځان له خپلې جینکۍ ساتلې وې دا مو دوستانې دي او لوڼو مې ځان له خپل ساتلي دا مې هلکان دوستان پیسه نه ټینګېده بلا پیسې به ګټلې ختم په شرابونو بدلې بلا پیسې به ګټلې او په بدعملو تلې ما به خدای ته ژړل یا خدای پاکه دا په څه غم اخته یم وس مې نو خاوند په بل طرف بچی په بل طرف انګیندې په بل طرف ټول په ګند او په ګونین خطې حضور پاک له یو سړی راغی یو نوجوان او ځوان وی د الله رسوله زما ایمان تړی کې زه مسلمانېږم چې څه ته وایې زه به کوم څه نه مې ته منې کوې د هغې نه به ځان ساتم خو یو څیز دی چې هغې کې اجازت غواړم هغه څه شی دی زنا ده زما ډېر زیات خواهشات دي او د خواهشاتو نه ډېر زیات تنګ یم نو د دې یو څیز پکې اجازت راکړه نو باقي چې ته څه وی به کوم ته څه نه منې کوې ځان به ساتم خو ما له د زنا اجازت پکې را هغه ساده سړی و د هغه دا خیال و چې ګنې حضور پاک دا دین د خپل طرف نه ویلی دی چې کم څیز حلالۍ حلال او چې کم څیز حرامۍ حرام حالانکه پیغمبر مبارک چې مونږ ته کم حلال ویلی دي دا د الله را طرف نه دي د پیغمبر اړه ته خدای القو کی او چې پیغمبر مبارک مونږ ته وی چې مکوا نو دا د الله د طرف نه دي د پیغمبر اړه ته خدای واچي رسول صحابه وی اوف اوف دا څه خبره کې د حضور پاک په مخ کې دا خو ډیره زیاته ده بې شرمۍ خبره ده اوف اوف دا څه وی رسول الله مبارک ډېر هوښیار پویه ولا خدای ډېره ورکړې وه نو هغه هلک ته وی دی خوا راشه ځان ته یې رانږدې کړ وی ته د زنا اجازت غواړې وی او وی ته به دا زنا د خپلې خور دپاره خوښه کې چې ستا خور سره څوک بدعملي وکړي هغه وی قربان فداک ابي و امي مور و پلار مې درنه قربان خور له به څنګه خوښه کړم زما خور ته خو دې څوک رانږدې شي نه زه خور له خوښوم نه به بل مسلمان د خور دپاره خوښه کړي وی تحبه لامک مور له خوښې وی قربان دا څه وی نه زه مور له خوښوم نه به بل څوک مور له خوښه کړي وی تحبه لبنتک لور له خوښې قربان دا څه وی نه زه لور له خوښوم نه به بل څوک لور له خوښه کړي اتحبه لزوجتک ښځې له خوښې قربان دا ته څه وی
نه زه ښځې له خوښوم نه بیا بل څوک ښځې له خوښه کي زما خور زما لور زما ښځه زما مور څوک خو دې رانږدې شي نه خوښم او بل څوک یې نه خوښوي بس حضور پاک چې دا خبره وکړه هلک پوه شو هغه دا چې زه خپلې خور له زنا نه خوښوم او بل څوک یې نه خوښوي نو چې دا زنا کوم دا به چا سره کوم خو د چا خور به یې کړم زه خپلې لور له نه خوښوم خپلې مور له نه خوښوم خپلې ښځې له نه خوښوم نو چې دا زه چا سره کوم نو دا به څوک یا به د چا مورې یا به د چا خورې یا به د چا لورې یا که واده شوي د چا ښځه به نو زه یې نه خوښوم بل سره بیا ولې وکړم بس پوه شو په دې خبره ورسېده چې واقعي زه نه خوښوم چې د ما لور خور مور سره یې څوک بدعملي وکړي نو زه د بل هغې سره ولې وکړم ویې صاحب بس پوه شوم زه توبه وباسم دام نه غواړم رب العالمین د دنیا د امتحان یو ځای مقرر کړی په د خپلو بندګانو یو امتحان کوي یو ازمایش پې کوي او چې دې امتحان کې څوک کامیاب شو دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې او که د امتحان کې څوک ناکام شو د دنیا ژوند خو مې سموده د خوشحالو وي خو آخرت یې برباد هغه امتحان څه شی دی ادا دی چې الله فرمایي زما او د رسول راوړلی شوي دین او د هغې خبرې ومانه هغې چې درته کوم کار وایي وکړه دا وکړه چې کوم نه دې منې کوي ترې ځان وساته او دا الله او رسول چې کومې خبرې مونږ ته کړي دي چې دا وکړه دا ګورې زمونږ فطرت هم دغه تقاضا کوي او چې د کوم څیز نه الله او رسول منې کړي یو نو زمونږ فطرت هم دا تقاضا کوي چې مونږ ته ځان وساتو مونږ د فطرت نه چې دا څوک د خدای او د رسول خبره نه مني د فطرت نه الوړې روان دي داسې مثال دی لکه اوبه چې رواني نو چې ته اوبو سره یو اوبه کم خوازي او هغې طرف ته ځې نو ته به مقصد ته ورسېږي او که اوبه د کم طرف نه روانې دي او ته هغې له په مخه ورځې او تیزی اوبي نو ته مقصد ته نشي رسېدی ته د فطرت خلاف ورزي کې یو سړی چې په خپو رواني د خپې د ګرځېدو دپاره نو دا د فطرت سره موافقت دی ته به مقصد ته ورسې او که یو سړی وي چې د خپې پورته کوم او په دې لاسو به ځم دا خلاف فطرت شی دی د چرم کامیابۍ ته نشي رسېدی نو دین زمونږ فطري دی ما من مولود الا یولد علی الفطره د دې نه مراد الله پیغمبر مبارک اسلام اخلي او تعبیر یې په فطرت وکړه زمونږ الله چې کوم څیز ویلی دی د مارونو زمونږ فطرت اسلام ته وباسه یو طرف ته کا بیا هم دا چې څه فرمایي زما سلیم فطرت طالبان ورته فطرت سلیمه وایي زما عقل دا وایي چې دا ټیک دی زه به یو مثال درکم حضور پاک له یو سړی راغی یو نوجوان او ځوان وی د الله رسول زما ایمان تړی کې زه مسلمانېږم چې څه ته وایې زه به کوم څه نه مې ته منې کوې د هغې نه به ځان ساتم خو یو څیز دی چې هغې کې اجازت غواړم هغه څه شی دی زنا ده زما ډېر زیات خواهشات دي او د خواهشاتو نه ډېر زیات تنګ یم نو د دې یو څیز پکې اجازت راکړه نو باقي چې ته څه وایې به کوم ته څه نه منې کوې ځان به ساتم خو ماله د زنا اجازت پکې را هغه ساده سړی و د هغه دا خیال و چې ګنې حضور پاک دا دین د خپل طرف نه ویلی دی چې کم څیز حلالۍ حلال او چې کم څیز حرامۍ حرام حالانکه پیغمبر مبارک چې مونږ ته کم حلال ویلی دی دا د الله را طرف نه دی د پیغمبر زړه ته خدای القو کی او چې پیغمبر مبارک مونږ ته وایي چې مه کوه نو دا د الله د طرف نه دی د پیغمبر زړه ته خدای واچوي صحابه وی اوف اوف دا څه خبره کې د حضور پاک په مخ کې دا خو ډېره زیاته ده بې شرمۍ خبره ده اوف اوف دا څه وی رسول الله مبارک ډېر هوښیار و پویه وله خدای ډېره ورکړې وه نو هغه هلک ته وی دی خوا راشه ځان ته یې رانږدې کړ وی ته د زنا اجازت غواړې وی او وی ته به دا زنا د خپلې خور دپاره خوښه کې چې ستا خور سره څوک بدعملي وکړي
هغه وی قربان فداک ابي و امي، مور و پلار مې درنه قربان، خور له به سینګ خوښه کم، زما خور ته خو دې څوک را نږدې شي، نه زه خور له خوښوم نه به بل مسلمان د خور دپاره خوښه کوي. وی تحبه لامک، مور له خوښه، وی قربان دا څه وی، نه زه مور له خوښوم نه به بل څوک مور له خوښه کوي. وی تحبه لبنتک، لور له خوښه، قربان دا څه وی، نه زه لور له خوښوم نه به بل څوک لور له خوښه کوي. اتحبه لزوجتک، ښځې له خوښه، قربان دا ته څه وی، نه زه ښځې له خوښوم نه به بل څوک ښځې له خوښه کوي. زما خور، زما لور، زما ښځه، زما مور څوک خو دې را نږدې شي نه خوښم او بل څوک یې نه خوښوي. بس حضور پاک چې دا خبره وکړه هلک پوه شو، هغه دا چې زه خپلې خور له زنا نه خوښوم او بل څوک یې نه خوښوي، نو چې دا زنا کوم دا به چا سره کوم، خو د چا خور به یې کړه. زه خپلې لور له نه خوښوم، خپلې مور له نه خوښوم، خپلې ښځې له نه خوښوم، نو چې دا زه چا سره کوم نو دا به څوک یا به د چا موري، یا به د چا خوري، یا به د چا لوري، یا که واده شوي د چا ښځه به، نو زه یې نه خوښوم، بل سره بیا ولې وکړم. بس پوه شو په دې خبره ورسېده چې واقعي زه نه خوښوم چې د ما لور، خور، مور سره څوک بدعملي وکړي، نو زه د بل هغې سره ولې وکړم. ویې صاحب بس پوه شوم، زه توبه وباسم دام نه غواړم. حضور پاک ورته ایمان کلمه خو له مسلمان شو او په دې ړی وله لاس کېښود. یا الله اللهم طهر قلبه، خدای اړه وله پاک کې، اللهم یا الله د ده د زړه صفا کې، اړه وله پاک کې. هغه صحابي وي چې د حضور پاک مبارک لاس زما په سینه کېښودی شو، قسم دې وي خواهش رانه دومره لاړ چې بیا مې خپلې جایزې ښځې ته هم خواهشات نه کېدل. لیکن تاسو ته پته ولګېدله چې شریعت وی زنا حرامه ده، نو ولې حرامه ده؟ شریعت ته لرې که فطرت هم دا تقاضا کوي چې دا ګناه ده او دا ښه شی نه دی. زه د بل خور ولې وشرمم، د بل مور ولې وشرمم، د بل لور ولې وشرمم؟ که زما لور خو څو شرموي زه به خفه کېږم که نه، نو د بل هغه ولې کوم؟ غلا شریعت وی منع ده، نو چې تا نه څوک غلا کوي نو ته خفه کېږې که نه، نو بل نه ولې کوې؟ ډاکه منع ده، ګوره فطرت تقاضا کوي چې ته په چا ورځې او ډاکه کې، نو که تا باندې څوک راغلی او ډاکې وکړه نو ته خفه کېږې که نه، نو د بل نه ولې کوې؟ بېعزتي د یو بل مه کوې، وینې د یو بل مه تویوې. نو که ستا د لور، خور، رور، بچي وینه څوک توی کړي او بېعزتي ستا د پلار وکړي نو ته دردېږې که نه، نو د بل ولې کوې؟ هر څیز چې الله او رسول ویلی دی دا ګورې هغه نه دی چې زمونږ د وس نه بار دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، د وس مطابق پتا خدای احکامات ښودي. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، په دین کې هېڅ سختي نشته. مونځ کوه، فطرت تقاضا کوي لکه چې تا له څوک یو 100 روپۍ درکړي د هغه څونه دارمدار کړې، کې که نه کې سر ورته ښکته کړي، منډه وله حجرې ته وی، کوزه وله ډکې د اوبو نه، ولې تنخوا درکوي، پیسې درکوي. نو چې الله دومره تاله روزي او شکل هر څه درکړل، نو یو 15 وخته خدای ته سر نشي ښکته کولی. را به شروع نو خپل مقصد لا چې دین، شریعت، قرآن الله پاک خپل پیغمبر ته اعلان کوي، یو ته نه، آدم علیه السلام نه واله تر حضور پاکه پورې. یا ایها الرسل، اے پیغمبرانو، رسولانو، کلو من الطیبات، یو خو چې خوراک کوئ حلال وکړئ، پاکیزه، واعملوا صالحا، نیک عمل وکړئ. او بیا فرمائی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. چې چا نیک عمل وکړو د دنیا او د آخرت زندگی خشته. څه ته وایي نیک عمل؟ وختي مې درته ووایي چې د الله او رسول پې خوشحالېږي، د هغې خپلې مرتبې دي، بیا دا مستحب دی، دا سنت موکده دی، دا واجب دی، دا فرض. څه ته وایي نیک عمل؟ چې د ګناه نه ځان بچ کې نه کوم، دا هم نیکي ده. د دې بیا خپلې مرتبې دي، بعضې ګناه مکروه تنزیهي ورته وایي، بعضې ته مکروه تحریمي وي او بعضو ته حرامه وي، دا درجې دي. بس نیک عمل کوه. الله او رسول چې کوم شی وایي اکوه، چې وایي مه کوه، دې کې د دنیا هم خیر دی او دې کې د آخرت هم خیر دی، او په دې الله خوشحالېږي. دارونو ځکه خبره کوم چې ډېر ملګري او ډېر دوستان دا وایي
چې زه خو منظم کوم او ډېر پریشان یم. دا دنیا نن په دې پریشانۍ کې پرته ده. څوک وایي د زوی د لاسه پریشان یم، څوک وایي د لور د لاسه پریشان یم، څوک ښځه وایي د خاوند د لاسه پریشان یم، خاوند وایي د ښځې د لاسه پریشان یم، څوک د ګاونډي د لاسه پریشانه دی، څوک د کاروباري ملګري د لاسه پریشانه دی. هر سړی دا تندي نیسي او په سوچ او په ټینشن کې پروت دی او فریاد غریب کوي. لور د پلار د لاسه پریشانه. یقین په خدای کې موږ ته خلک ټلیفونونه کوي د مسلې تپوس کوي. دا خلک په لویه پریشانۍ کې پراته دي. دا ولې؟ دا تا الله خفه کړی. نو الله به تا څنګه خوشحاله کړي؟ ته چې ما خوشحاله زه به دې خوشحالوم، او ته چې ما خفه کوې زه به دې څنګه خوشحاله کړم؟ ته الله خوشحاله کړه. ته نیک عمل وکړه، د ګناه نه ځان وساته. زه خو مونځ کوم، ډېر راته داسې وایي مونځ خو کوم، روجی م نسم، نفلونه م کومه. ویم ستر پرده به نه کوې، لور به دې ستر پرده نه کوي، بازارونو کې به کولو مخ ګرځې. یاره جي دا خو شته. نو الله خفه شو کنه. رزق به دې حرامي کنه، پلار به دې غلط کاروبار کوي، رشوت به خوري او رزق به حرامي مردار به کنه. یاره جي دا خو شته. نو ګوره الله خفه شو کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، د بخاری حدیث دی، وی درې کسان په لاره تېرېدل. زمونږ د علما دې ته حدیث الغار وی. پې باران شو، زلزل شو، طوفان شو، بس دی لاړل یو غر و په هغې کې یو غار و، هغې ته درې واړه ور دننه شو. اتفاق ته وګوره، د غر د سر نه یو تیږه راوښویده. په دې باران کې دا کار کېږي. یو تیږه راوښویده او چې څنګه راوښویده نو د دې غار په دې خوله د پاسه ور کلکه شوه. دوی غریبانان دننه بند پاتې شوه. پښتانه وي د بارانه تښتېده او د ناوې لاندې شپه شو. आसमान से गिरा खजूर में अटका. आसमान न रा खलास शो द खजूर पागनों के पागे के उन खत या खुदा दा हो सके. वो हवा बंद शुआ, राना बंद शुआ, ऑक्सीजन बंद शु, दुनिया सर राबता ख़त्म. उस बस की यो पकी ख्याल अगवे यारा माउरीदली दी दासे कि अल्लाह पने कमल खुशहाली लकदा कि तासो तमोसो राज़ेक पजून के कमुंग चाहते हो नेक अमल कड़ी कि अल्लाह ते वर पेश को कि दिश दागा नेक अमल पर बरकत अल्लाह पर मुंग रहमो के और देते जमुंग दा उलमा तवस्सुल बिल अमाल सालिह हुई नेक अमल अल्लाह ता पेश का कि दा अल्लाह दा कार में दा उको या खुदा तो हमा माफ का ना अल्लाह बदर बांधे रहमो के राज़े कि मुंग पर दुनिया के कम नेक अमलूना कड़ी दी कि अगर पेश को अल्लाह ता ज़कर न खुमुंग उस बार वती शु न सस्कोरश्ता न चारिश्ता न चाहता पता लगी कि दे गार के सुगदन न गिर दे और न दा तिगर चापलार बलरी गार बशु अयोई अल्लाह माहो यो नेक अमल कर दे परवरदिगार अदाव चे माँ बा गड़े चेले सरोले माँ खाम ना वक्त बराल मा जिगर माँ बा अखपले गड़े चेले अगर सारवी ओला शल पैबा में ते उस्तल दमा बुढ़ागान मोरो प्लार अगी बांधे में मिलावल दा खपल पे उसकल दा गड़ो चेलो दागी न पस में खजे बचोला वर्को यो जल गया निस्दे नवा माँ सारवी सरन ललरी बोतली ना वक्त रालम माँ खाम माँ स्खुतन रालम चिरालम और माँ गड़ चेले गाड़ी तदन नकड़ो माँ उलवशले और पे में रोल नमोरो प्लार में उदू बची में देखो कि रिंगे दल चिमुंगला पैरा माँ ये बचे तरसो चे मोरो प्लार लमा नी वर्कड़े ने दर को माँ खदे तमुझे माशुमान कलार का उस दक दे बचोला वर्कड़े वे मोरो प्लार लेते प्रेखे वे नो सब बदा खबर ना हुआ सादा सालियों खुनियाते खदे दा रसूलुल्लाह मुबारक दा खबर नकल कई और जमुंग दा तालिबानों के हुजूर पाक दा बनी इसराइलो या दा मख के खल्क यो खबर नकल के वो इनकार पिउन की दा गलत कार शेवे दे अगर जमुंग दा पारम शरीयत है नो दक बिल फर्ज मोरो दे बचोला पेवर कड़े वे और या खजेला और मोरो प्लाल दे जुदा खाओ दे वे नो पदे ब मोरो प्लारम नो खपशेवे इस खबर न हुआ खुदा दर लके यो सोचते बस यो ख सोचते अल्लाह को चाले बचो तो ये ना बस के बस खजे तवी दउदका तर सोचे दा मामूर प्लान नीस कले नवर कुम दुइला द
دقسې صیبه ده مور او پلار سر ته الله ولاړومه چې مور او پلار مې راویښ شو هر ټایم چې راویښ شوي وي لومبې پی مې په هغوی وڅکل د هغې نه پس مې بیا په خپلو بچو وڅکل الله که دا مې ستا د رضا دپاره کړي ځکه ته وایې چې د مور او پلار خیال ساته الله که مې ستا دپاره کړي ځکه ته وایې مور او پلار په خلکو مخکې کا په بچو مخکې کا په ښځه مخکې کا نو که مې ستا دپاره کړي چې د تا خوشحاله کړم نو نن ما الله خوشحاله کا پروردګاره دا تیږه زموږ نه لرې کا خو چې دی څنګه ووې یو جړق نارې شو او تیږه وښویده دومره شوه چې دوی ته اکسیجن راغې هوا ورته راله لږه دنیا بار ښکاره شوه د وتو لاره بیا نشته دقه زه وایم چې د مور او پلار قدر کوئ دې نوجوانانو ته ویم دې بچو ته ویم دې کشرانو ته ویم او خالص په دې بنیاد چې ما ته الله په قرآن کې ویلی دی وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا مور او پلار سره ښه سلوک کوئ یعنی داسې لفظ الله ذکر کړی دی که نه یو جامع لفظ ښه سلوک څه دی جامه ورکوه ښه سلوک ډوډۍ ورکوه د خوراک څښاک د ملاستې بندوبست وله وکړه ښه اخلاق ورسره وچلوه چې را دننه شي مور ته وخانده ورته چې خوشحاله شي د مور پلار مخکې ځان مه خفه کوه د مور پلار مخکې تندې مه راتري وهه چې مور پلار خفه نه شي الله نه به دا ووځي زما قسم دی چې د مور او پلار نه لوی نعمت بل نشته زما وروڼو مونږ دې نعمت ته د قدر په نظر ونه کتل مونږ سره په کور کې پیر پروت دی پلار پیر دی مونږ سره په کور کې مور پرته ده د مور نه غټه پیر او نیک بل ستا دپاره بل څوک نشته مې قدر ونه کړه مې عزت ونه کړه د مور او پلار ما سره په کور کې دوه غټ نعمته پراته دي د پلار او د مور په شکل کې د دې دواړو نعمتو شکریه ما ادا نه کړه څه دونه ګران کار خو نه چې سړی راشي او پلار ته وایي بابا السلام علیکم ورحمت الله یو کیله به په څومره پیسو کېږي یو مالټه به په څومره پیسو کېږي یو سیو به په څومره پیسو کېږي ا دې وله سپین کو په پلیټ کې دی واچول بابا دا وال او خوله کې دی وله ورکه کمزوری دی او هغه یو کیله وخوړه یو سیو یې وخوړه یو مالټې پوستکې چې کوم هغه له ښه دی ته څه وایې چې د درد د ړنه به دوا نه خېږي بیبي دا واخله او ول سپین کې او په دې اوږو ورته یو دوه لاسونه کېدی دې خواشه مورې یو دوه لاسه در एकदम زور دله کوم بابا دې خوا که په دې خپو دله یقین کوه ګورې چې مور او پلار بچې چاپی ته او زور ته هم نه پرېږدي ما به خپلې والدې صاحبې له لاړم نو ما به لاسونه راواغېشتل نو ما به وله په خپو یا په اوږو کېښودل وی نه 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 ما به ورته نه پرېږده چې لږ یو ګوټې زور وکړم وی نه نه ستړې رالې او ځان مه ستړې کوه قسم په الله جومات کې ناست نه پرېږدي بچې چې زور کوي پلار نه خفه کېږي مور به زور کوي د مور نه خفه کېږي او وګوره که نه لږه تماشه وکړه چې ته کله د کور نه ځې په مینه ورشه دی مور او پلار له وایي بیبې بابا زه روان یم کار له دعا راته وکړه ته لږ چې روان شې نو شاته وګوره نو دا به نیغ نیغ تا ته ګوري بچې مې لاړ ووت او ړه به تر هغې پورې درزیږي تر څو چې ته کور ته واپس نه راغلی ته څه خبرې مړه مور ده نن سبا خلک څومره سپکاوي کوي د مور څومره سپکاوي کوي د پلار نظر ورته نه کوي او دا یاد وساتئ د دین مسله درته ویم زما وروڼو یاد وساتئ چې څنګه د خپل مور او پلار سره وکړل هغسې به در سره کوي د رسول الله مبارک حدیث د ترمذي جلداني حدیث دی ګوره څنګه دې وکړل هغسې به کوي که په ښه نظر دې وکتل بچي به په ښه نظر درته ګوري که په سپک نظر دې وکتل بچي به په سپک نظر درته ګوري دا پاتې نه ده مور ته خو چې په خوشحالۍ وګورې او په خوشحالۍ وخاندې ورته خو د حج ثواب الله درکوي او حضور پاک نه صحابي تپوس کوي چا سره ښېګړه وکړه من ابرو بی امکا مور سره ثم من بیا چا سره مور سره ثم من امکا مور سره ثم من ثم اباکا مور یې مخکې کړه محتاجه ده غریبه ده ممکن دا شی نشته چې مور دله غوجل غورځوي مور دله ګیا
سرې بلی شي مور دله الوګانو ټیپر پرې کولی شي نو بیبې ده خو چې کله مور کټ ته وختو دا کارونه نشي کولی نو بیا راشي استاد جي مولوي صاحب دوا وکړه مور مې ناجوړه ده ها الله دې جوړه کړي نه جوړېږي نه چې خدای پې خپل فضل وکړي هلکه خو سم په لنډ پښتو کې ووایه چې دوا وکړه چې خدای مړه کړي که نو په مې وجنې په دا مری ولا زور کړه چې آخرت دې ښه تباه شي بابا ناجوړه دی مولوي صاحب دوا وکړه الله دې جوړ کړي نه جوړېږي نه دوا وکړه چې خدای پې خپل رحم وکړي هاي دغه پلار تا سره څونه خواري کړې ده په دې غېږ یې ګرځول دغه مور د څونه خواري د سره کړې ده څومره تکلیفونه بې خوابي د سره کړې ده د مارونو ټولو ته دلته کې ویم چې څومره دلته تاسو موجود یې د ما بیان اورئ په دې به نن نه پس پابندي کې که د چا نه مور خفه ده نن نه پس پې رضا کوې پلار خفه دی نن نه پس پې رضا کوې او که ته وې نه که نه ما سره زیاتې کړې دي ما سره دا کړي دي کوي دې زیاتې اپېښ او خدای پېښ دې څه کوي ما ته کنځل کوي قسم دې کنځل یم خوانې کوي دې که نه څه چلوي او که د چا مور او پلار مړه دي یا یو یا دواړه نو خیرات صدقه کوې ثواب وربخې 2 رکعته نفل خو کولی شی که نه الله دې ثواب زما مور ته وبخې قبر له ولله خوشحالېږي په دې عزت به کوې د مور او پلار قدر به کوې احترام به کوې د مور او پلار دا دین بهترین عمل بل نشته دی مګر د په خلکو پسې ټیک ده د خلکو نه دوا غشتې شي په شریعت کې هېڅ خبره دی کې نشته خو کور کې د دوا ګوډي در سره پروت دی مور ستا د دعا غر دی پلار ستا د دعا غر دی بابا دعا وکړه ړنه وله دعا وباسه لږ یې خوشحاله ساته معمولي خوشحاله ساته چې دې خوشحاله کړل لکه چې الله دې خوشحاله کړي نوی پیغمبر مبارک الجنت تحت اقدام الامهات جنت د میندو د قدمونو لاندې دی مطلب خو دا نه دی چې د مور قدم اوچت کړه نو لاندې جنت پروت دی مطلب دا چې د مور د قدم خدمت وکړه لاسونه خو یې څه کوې سر یې څه کوې تندې یې څه کوې دا خپې وله چاپي کا د دې خپو قدر یې وکړه ځان د مور د خپو لاندې که ځان ورته ذلیله کا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وګه ورته ښکته که پښتانه وایي قدر وکړه ځان ورته ښکته که او دعا وله وغواړه یا الله زما په مور او پلار رحم وکړه خدایه لکه زه ماشوم ومه په مې رحم کړی دی زه یې لوبولی یم پروردګاره ته پرې رحم وکړه قرآن وایي زه نه وایم بس ته نن نه پس به دا فیصله او که کم پلار مور بې ځایه د بچي نه خفی نو هغوی له ظلم نه دی پکار بعضې وي داسې پښتانه وي بیا مې لیونی شو په تور جمع باټینګاڼ غواړي بعضې وي داسې یو زوی لږ تکلی لږ مالداري پلار لږ شی زیاته وي بل غریب مزدورکار یې سې د وسه نه کېږي نو دی د هغه مالدار هغه رور د سره نه لګي نو د مور هم ورسره نه لګي نارونه پېښه او کار یې پېښه یو شان ګوره بچو ته په یو نظر ورته ګوره بچو ته نو مور او پلار به د نن نه پس که خیر انشاءالله عزت او قدر به کوې او که د چا هم مور او پلار مړي صدقه کوې ثواب وربخې دا رسي حضور پاک له یو صحابي راغی مور مې مړه ده یو کوي کو که نه څنګه به ویو که نه کوی او که نه مدینه منوره کې اوبه به اکثر ترخې وي خوږې اوبه پکې الله راوویستې وایي دا کوی له ام سعد دا مې د سعد د مور شو الله شو الله دپاره ثواب هلته شو خبر لځی ولا کنه لګون مخبرې ته تل قاسم خدي رسول الله مبارک فرمایي تذکر الاخره سړي د آخرت را یادوي نو هغه یو سوی وی یا الله دقسې مې کړي دي مور او پلار له مې پی ورکړه نو الله ورته سوړه کوله وکړه ابل سوی دا م وویل ابل وی الله ما مزدوران راوستل کار مې پې کوه چې کله وخت د مزدورۍ پوره شو او دیاړي مې ورکوله نو ټولو واغېشته یو کس لاړ دیاړي دغسې پرېښوده د هغه روجې کې دی ما وله روجې په دیاړی کې ورکول لا سړی نه پېژنه بارۍ مزدوران دي پته نشته یا الله دا مزدوري چاله ورکم اوس ګوره شریعت څه وایي شریعت دا وایي چې دا مزدوري کېده سبا به راشي بل ورځ چې ستا کله غالب ګمان په دې راشي چې دا سړی نور نه راځي یا به مړي یا به بل خوا تلي
نو هغه راواله او صدقه کا وی یا الله دا د پلانکي شی ما ته پاتې دی دا ما ستا په نوم صدقه کو ثواب یې هغه له ورسوه دقه قانون دی په پلان کوچ کې روانې تا نم کرې یېره شوه او د کلنډر نم یېره شوه چې کوش وې اوهو ما نه خو کرۍ یېره شوه خیر دی وګوره که د کلنډر او پلان کوچ پیژنده خو ور به کې او چې بالکل درته پته نه لګېده هغه پیسې راواله او صدقه کا خو د ځان د طرف نه د الله په نوم یې صدقه که د هغه چا نه چې خدای دغه ګاډي کوم مالک دا د هغه په نوم ما خیرات که الله به ته معافي دقسې هر هغه څیز چې تا له پردې په ګوتو راشي او مالک تا ته نه معلومیږي او مالک ته یې نشي رسولی هغه صدقه کوه خیراتی چاله ورکوه او ثواب یې هغه ته بخه یو خبره ده که بیا د هغې نه پس راغې نو بیا به وله ورکې او چې تا صدقه کړې و هغه ستا شو هغه ثواب به تاله الله په عملنامه کې ولیکي اوس دله پکارو د شریعت مطابق چې هغه د هغه عیسه روجې ښودې وې تر هغې پورې چې دی به راشي او که کلی غالب ګمان وې چې دی اوس نه راځي صدقه کړې به یې وې ثواب به یې هغه ته بخلی و خبره خلاصه وه لیکن ده څه چل وکړو په خدای داسې نیکان خلک ټول بني اسرائیل خو یو شان نو ته پکې رزیلان مو ارامیان مو پیغمبران به وجل پیغمبرانو پسې به کنځلې کولې او څه پکې داسې مو چې د پیغمبرانو کم حواریینو او نیکانو او خلکو ته به دین خو ابې سپکول اوس هم داسې شته لیکن ده دا چل وکړه چې ښه ډېر پټي خو پخوا ډېرو ځمکې ډېرې وې دغه کم خلک کم زموږ په دې وطن کې پخوا څونه ځمکې وې خلکو به دا څاروي پکې سرول دا ګوارچیانو پکې څاروي سرول زموږ د یاد د مشرانو شاملاتونه پرېښو سره پارې پرېښو شاملاتونه چې دا به د سری دې کې به څاروي سري دې کې به خلک ګډې سري چیلې به پکې سري اوس خلک زیات شو ځمکې کمې شوې اوس خلک ارسې اوسې مقبرې مو واړولې هغې کې هم ځان له کورونه جوړ کړل ځمکې ډېرې د څه چل وکړه د هغه روجې راواخېستې د هغه دیاړي مار او هغې په خپل پټي کې وکرلې هغه له د هغې نه بله شولې جوړې شوې بیا یې راواخېستې هغه ټولې راغونډې کړې هغې وله بیا په پټي کې وکرلې هغې نه بلا شولې جوړې شوې خلاصه دا ده چې د هغه روجې وله کرلې په هغې وله مزدوري کوله دومره ډېرې شوې چې په هغې غلامان او مریان او ګډې چیلې مو شوې او چې دا کوي نو دلم خدای ورکړی دیم خدای مالدار کړ ډېره موده پس کلونو پس سړی راغی هلکه ما ستا ته دیاړي کېږي څه موده مخکې مې در سره څو کاله مخکې ما در سره کار کړی و زما در سره دیاړي کېده د روجو په شکل وایي ته هلکه تللی وې ویو بلکل ستا ما سره کېږي ورشه د دې دیوال نه پورې غاړه چې دا کم څاروي دي غونډ ستا دي ټوکه کې ما پورې زما خو لږې روجې کېدې بس ستا هغه روجې دله ما زیاتې کړې دي ما پې دله تجارت کړی دی همې زیاتې کړې دي دغه چې څه دي غونډې ستا دي یا الله که دا ما صرف ستا د رضا دپاره کړي چې یو مزدور ته یو غریب ته فایده رسوم او الله ته ورباندې خوشحاله شي ځان دپاره نه دی له نه چې خلک وایي پلان کې سخي دی خاص تا در پاره چې ته الله خوشحاله شي په دې ته خوشحالېږي نو پروردګاره دا تیږه رانه لرې کا چې موږ بار وځو یو کړپ شو چې نور هم تیږه لرې شو رڼام شوه هوام راله خو د دوی د وتو بیا لاره نشته کمه ده الله پارشي کې حکمت وي په هغه یو ګړه دې هم لر کولی شوه خو الله مخلوق ته دا نیک عملونه ښکاره کوي وباسي یې خو نیک عملونه ښکاره کوي اوس وایې موږ د مزدور مزدوري خورو که نه موږ یې وله ډېرو ډېره کوله مزدور دیاړي موږ ټول خورو نه ورکوه بلکل نه ورکوه کار پې وکړو دیاړي نه ورکوه په خدای قسم بلو مې طالبانو ته وي مې زموږ په دې علاقه کې چې دا کم قصبګر به و لوار به و ترکان به و نئی به و دا به په دې پټو کې ګرځېدل دوی کره به دونه دانې د مشرانو ورکولې چې خرڅولې به پومبې به یې ورکولې پومبې پخوا پومبې وې غنم به یې ورکول جوار ګوړه خشاک به ورکره د دنیا او چې په سیکل به راتلل نو بلا ګیاګانې به خلک هم خوشحاله
اوس پې کار وکه راوله غریبه بټیارې او کار پې وکړه څونه ګران کار دی دیګ پخول څومره ګران کار دی مړي کې نه ورکومه خادی کې به ورکوم که د مړي د دیګونو د پخولو پیسې څوک بټیاري له نه ورکوي وایي خادی کې ورکوم ولې دا مړي کې د خدمتونه کس دا ظلم ولې کوي پخوا دې لوارانو له خلکو ځمکې ورکړې وې ترکاڼانو له دوی له کورونه ورکړي اوس هغه قدر نشته هغه عزت ختم رزق تنگ شو ډیر شو خو تنگ شو مونږ پردې مزدورۍ خورو دا زمونږ دا خو دلته ګزاره کوي لاړ شئ بار ملکونو ته دا چې کوم مزدوران تللی دي او په بار ملکونو کې مزدوري کوي څونه ګران کار دی بچي دلته پرېښې دي ښځه یې پرېښې ده او بار تللی دی او هلته مزدوري کوي د هغې چې کوم کفیلان وغیره دي چې دې مزدوري وکړي هغې پیسې ته وخورې نه ورکوي لږې نه که نه 10,000 ریاله 20,000 40,000 ریاله هلکه د دې نه څونه پیسې جوړې شوې ریال خو زما په خیال په 75 دی که په 76 روپۍ دی دا ته غونډې ونیسي چې ورپسې لاړ شي زما هغه پیاخه دا کار کو در کو مزدوري پې وکړي مزدوري راشه ماله پلستر وکړه راشه ماله ټیلونه ولګوه پیسې در کوم لږې ورکړي چې بلا جمع شي 1,000 ریاله چې نه کوي وله خو هغه شته ته ځي او وایي زه راشه به غونډې به راکړي چې ورله کور ته ورشي نشته ځه سبا راشه بله اخوا دې خوا کوي ورېږه ښه په اقامه دله بندوم دا به څه کوي او ډېرو پسې بیا اقامې بندي کړي دا تاسو خو لا ګزاره کوئ دا مزدوران غریبانان برباد دي ما ته پته ځکه لګي چې موږ ته ټلیفونونه کوي یاره صاحبه دوا وکړه کفیل لا نه 1,000 ریاله وخوړل یاره جي دوا وکړه ما نه د خپل کفیل د ذموار 80,000 وخوړل 1 لاک یې خوړل 40 لاکه ریا دونه پیسې دا ما نه ووالي څه وکړه دا به د قیامت په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې مزدور له مزدوري ورکه د هغه د خولې د اوچېدو نه مخکې والد صاحب مې د خدای وبخي دقه صفت په هغې کې هغه په مزدور کار کو هر مازدیګر به مزدور له پیسې ورکولې هغې به ورته دادا وي دادا ځان سره کېده یاره موږ نه لګي بیا به یې غونډې راکوي ویې ویله نو بیا ماله راکړه دله بیا کېدم خواله ځکه حضور پاک فرمایي چې خولې اوچېدو نه مخکې به ورکړي دا د هغه قانون هغې دادا ته هسې ځان کړی نو رابیا کې که نه خیر دی ته موږ نه څه تختې خو نه وی نه وله دا پیسې خپلې وله ولې موږ د مزدور پیسې خورو ګوډمار او دیاړیمار غریب پیسې ولې خورو د بټیاري او د نایي او د لور او د ترکان پیسې موږ ولې خورو دې غریبانانو له ورکې دا کور خوا کې چې د کونډه ده دا یتیمانان درته ماشومان پراته دي د کور خوا کې ورکوله نیکبخته نه دا د ما خدمت کوي ورکوم که نه کوي نه ورکوم پرون مې ورته د خدمت های ماشومان یتیمانان پلار نشته په خدمت ورکې خو ثواب دی ونه شو لله فی الله ورکه جامې ولا خپلو بچو له جامې ولا ورکه نقدې ولا ورکه د خپلو ستاسو په دې مالونو کې ګورې قرآن شریف کې آیت مې هېر شو حق للسائل والمحروم دې کې حق دی دا به د قیامت پر ورځ تپوس کوي ادریم څه وایي ادریم وایي الله د تره لور مې وه ډېره مې خوښه وه نو ماته یو ځل د بدعملۍ مطالبه وکړه د ګناه هغې وی چې یاره زه خو ډېره زیاته محتاج یم او ماله به 100 درهمه راوړې دینار یا درهم روایاتو کې دواړه 100 اشرفۍ به وایو دینار نو که دا 100 اشرفۍ دې راله راوړې نو بیا ته 300 در سره هغه ګناه کوم وی لاړم مزدوري مې کوله هغه 100 اشرفۍ مې را برابر کړه چې را برابر مې کړه هغې ته مې اطلاع وکړه تره لور مې وه زه مې خوښ که دلته تم راشه زه به هم راشم هغه پیسې مې پوره کړي راله چې راله او پیسې مې وله ورکړې او ما دا هېڅوک نو ګناه ته تیار شو دا ورپېده او په ژړا شوه او خوښه مې وه ورپېده او په ژړا شوه ماله غوسه راله ما وی په زور خو د سره دا ګناه نه کوم پیسې در کوم تا غوښتې دي پیسې او ما دله راوړې
نو په زور خو نه کوم نو جاړې ولې او رپېږې ولې اما ته وایي نه د زور او د رضا خبره نشته دا ګناه مې چاته نه ده کړې الله نه یریږم دا مې چاته نه ده کړې الله نه یریږم خو ډېره زیاته مجبور وم د پیسو ضرورت و راته نو تا مطالبه وکړو نو ما راته وې دومره پیسې راکړه نو مجبور وم دا مې چاته نه کړې الله نه یریږم بس ما هغه پیسې ورته پرېښودې او نیغ تې پاڅېدم دا پیسې واله دا ستا پرې شوې مفتي راته څه وایي راته عجیبه خبره کوي چې یارورې تر زویه که دا ګناه خامخا زه دې خوښ یم نو په جایزه طریقه وکړه که نه نکاح را سره وکړه په جایزه طریقه وکړه نو په ګناه ولې کې الله تم خفه کې او زم په دې یریږم پیسې مې دغسې ورته پرېښه واله دا پیسې دا خیراتي شوې ستا یا الله که دا مې خالص ستا د رضا دپاره کړي چې الله ته خوشحاله شي دغه وخت یو ته وې یو زوم یو مې د تره دا لور و بل هېڅوک نو هېڅوک د دې نه خبر نه دي نو که مې خالص ستا د رضا دپاره کړي نو پروردګاره دا تیږه لرکه چې مونږ ته لار اسانه شي جړق شو تیږه لاندې وښوېده او مونږ درې واړه ملګري بار راووت مونږ د الله نه نن پړه کې یاره شته نه نشته هغلته وي هېڅوک نو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رونو واورئ اوه کسان به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې هغه ورځ چې نور به دومره رانږدې شي کالمیل میل عمره نو چې کوم راوي د حدیث دی او د میل دوه معنی دي یو دا د لارو میل د سړکونو میل کیلومیټر نه لږ زیات او په عربی کې میل سلی ته هم وایي چې سترګو کې پیرانجا چې سلی نو پته نشته چې حضور پاک کم میل یاد کړی دی د سړک د میل دومره به رانږدې شي نور او که نه د سلی عمره به رانږدې شي تسهر جلودهم دا څرمنې به خوټ کېږي دومره ګرمي به مرق والته شته نه هر سړی به په خپلو خولو کې ډوب پروت وي تاسو ما یو حدیث کې هم دی څوک د کونډۍ پورې څوک د نامه پورې څوک د خولې پورې او د دنیا اوبه خو سطح واره ساتي لیکن د آخرت خوله به سطح واره ني د هر چا خوله به ده پورې ولاړی نور به پې لږې خوټ کېږي به تباه به دا خلک دقې سخت وخت کې چې پیغمبران د الله د عرش سوري لاندې دي دغه وخت کې انبیا د هغوی تابعدان عالمان شهیدان نیکان لاندې دي نو اوه کسه به وي او اوه کې یو دا دی رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه یو سړی دی هېڅوک هم نشته د الله نه ویرېد هېڅوک هم نشته زړه کې د الله یره راله نو سترګې وبېدلې چې هېڅوک هم نه و د خدای نه ویرېدې دا به هم د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې به نن مونږه چې هېڅوک نه نو د خلکو مخکې خو هسې هم څوک ګناه نه کوي یاره پورې خلک خاندي خلک پیغور راکوي نو چې داسې ځای کې څوک نه او ته د ګناه نه ځان وساتې دا ډېره د الله د رضا او د الله خوشحالي ده موږ څه کوو موږ نن ګناه له هغه ځای ته ځو چې څوک نه هغه ځای ته ځو چې څوک نه نو چې څوک نشته الله خو شته که نه ټوله دنیا په دې اخته نه تاسو د جوارو دې ټل ته چې ورننوځي دا اودس ماتي په بهانه چې اودس ماتومه اودس مودس نه ماتوي ټیک ټاکي برابر په ځان څادر راواړئ چې اودس ماتوم هلته درې وږي رامات یو په یو بډه ووایي بل په بله بډه ووایي بل ترخ کې جیب کې ور واچئ او څادر یې ځان نه تو کړي او را روانې که چې در پټي مالک وویني که نه ټوخه مطلب دا چې دا اودس ماتي ته ناست یم چې دی لږ اخوا شي ټوخ ټوخو کې چې هغه اخوا شي چې اخوا شي غلې غوندې وګوري په بل طرف وځي او کور ته ځي ښځې بچو ته وږي مې دله راوړل واه واه حرام وږي دې راوړل ظالمه په بچو خورې هغه ځای کې دې غلا وکړه چې صرف ته ولې بل څوک نشته ولې مونږ غلا کوو ولې مونږ ګناه کوو څوک شته نه ځکه ګناه کوم الله خو شته که یو خوا بل خو ګوري چې څوک نه ګناه وکړو ولې ته خدای نه منې انسان نه شرمېږي خدای نه نه شرمېږي انسان نه حیا کوي الله نه حیا نه کوي
د انسان د پیغور نه یریږي او د خدای د قهر او غضب نه یریږي. څوک نشته جی کوا ګناه الله. حضرت عمر په لاره روان دی رضی الله عنه، په کور کې دننه د مور او د لور یو بل سره جګړه او باس دی. مور لور ته وایي دی پیو کې اوبه واچوه، هغه ورته وایي نه اچوم، پیو کې د لږو اوبو به چې هېڅ پته نه لګي واچوه. وی امیر المؤمنین اعلان کړی دی که چا پیو کې اوبه واچول سزا به ورکړو. او د حضرت عمر د روب او دبدبې نه خلک یریدل رضی الله عنه. مور ورته څه وایي؟ ای بچی دلته عمر کم دی؟ عمر خو نشته، واچوه لږې اوبه. او ورته څه وایي؟ وی مورې که عمر نشته د عمر خدای خو شته که نه، خو مونږ ویني که نه. اقه جینۍ حضرت عمر د خپل زوی دپاره په نکاح واخېستله، ګډ بنو ده کور. وی دا نیک نیک عمل خو قسم په خدای په هغه جینۍ د نیک عمل د وجې نه، د خپل نیک عمل د وجې نه کم ځای ته ورسېدله. د امیر المؤمنین حضرت عمر انګور شوه. او اقه جینۍ په نسب کې خدای پاک څوک پیدا کړل؟ عمر ابن عبدالعزیز غوندې شخصیت. نیک عمل تا خدای خوشحاله کړه، چې ته خدای خوشحاله تا به الله نه خوشحاله. درې واړو غار کې نیک عمل وکړه، خدای راوویستل، جون والا خدای نه وی ورکړه. جنۍ نیک عمل وکړه، رب العالمین د حضرت عمر انګور کړه. د عمر ابن عبدالعزیز غوندې شخصیت نیا شوه. چته الله خوش نیک عمل څه؟ هغه عمل چې الله خوشحالېږي، د الله رسول خوشحالېږي، د هغې د منشا مطابق. بد عمل هغه چې الله خفه کېږي، د الله رسول خفه کېږي، د هغې د منشا خلاف. ځان ساته، ځان ساته. ډېر خلک نن ورشئ وګورئ په امریکا او برطانیه کې وی خلک ازادي ده، وایي ازادي. ډېر خلک هلته ازادۍ لرول. خدای یقین وکړئ تاسو ته پته نشته هلته خلک د سپېمو له رانیسه ساتې خېږي. لور د هغه په مخ کې په زناکارۍ پسې وځي، بوای فرینډ او ګرل فرینډ دا ډېر زیات دي. دا مې هلک دوست دی او دا مې جینۍ دوست سره د خاوند په مخ کې به ښځه ځي، نه شي منع کولی چې مزه. د پلار مخ کې به لور وځي، د زوی مخ کې به مور وځي، د رور مخ کې به خور وځي هلک سره، نه شي منع کولی چې مزه. نه دا ازادي ده او دا د دوست دی، ته څه منع کوې؟ یو زنانه ما ته بار ملک نه ټیلیفون وکړو، د یو یورپي ملک نه، چې دا دې څو کالو ژړلې. ما ورته خورې جاړې څه لپاره؟ خبره وکړه، دیني مسلې تپوس کې خبره وکړه. زه مصروف یم، دون روزګار نه یم. هغې بیا جړل، ما ته نه مولوي صاحب بند نه کړي. نه بندوه. وی زه په امریکا کې پاتې کېږم، زما خاوند، زما لونه، زما بچي ټول په امریکا کې دي، او دلته مونږ رالو بس. او داسې مې زامن لونه آزاد ګرځېدل چې ما به جړل. سار به وتل په پوټي جامو کې، په نیمګړو جامو کې. مولوي صاحب ما ته وایي حیا راځي چې تا ته ویم. لغړ به وتل په پوټي جامو کې، هم هلکان او هم زما جینکې. او ما ته بې ادبي دی معافي مولوي صاحب، چې کور ته به رالل دا هلکان دا لونه زامن به مې په کور کې دننه په نیمګړو جامو کې ګرځېدل. ما به یخ خدای دا څه دی؟ نه ما منې کولی شو. پلار ته مې وویل پرېږده دا د دې زمانې جدا قصر ازادي ده. هلکان به ووتل، سار شرابونه به یې څښل، بدعملۍ به کولې، جینکۍ به ووتې بدعملۍ به کولې. هلکانو به ځان له خپلې جینکۍ ساتلې وې، دا مو دوستانې دي، او لوڼو مې ځان له خپل ساتلي وو، دا مې هلکان دوستان. پیسه نه ټینګېده، بلا پیسې به ګټلې ختم، په شرابونو بدلې، بلا پیسې به ګټلې او په بدعملو تلې. ما به خدای ته جړل، یا خدای پاکه دا په څه غم اخته یم، وس مې نو. خاوند په بل طرف، بچی په بل طرف، انګیندې په بل طرف، ټول په ګند او په ګونین خطې. نو ما ته چې ټیلیفون کړی په دې کړی، وی یو ځل مو
ستا بیان واورېده نو ما هغه بیان د خپلو بچو ته ولګو چې دی راغلل مه لګوه بېبې ما یې نه دا یو واورئ خیر عمل مه کوئ واورئ الحمدلله وایي په هغې الله په هغوی اما په لوڼو اثر وکړه داسې اثر وکړه چې روزانه مونږ اورو یو بیان یو نه دوه بیان اورو ځان له مشۍ اخیستې په هغې کې مونږ دا ډوډ کوو او اورو ما ته مولوي صاحب په ژړا راته ځکه یم د خوشحالۍ نه ژاړم چې نن زما هغه لوڼه چې هلکان یې دوستان و هغې سره بربنډې ګرځي نن په برقو کې ګرځي او زما هغه زامن چې بدعملو پسې به سر و نن هغه زامن زما په اسلامیک سنټرو کې داخل دي او قرآن شریفونه و یو کور مې د مونځ نه ډک شو فایده څه شوه زه خوشحاله لوڼه خوشحاله زامن خوشحاله زه څه پیسه بچت شوه هر څه راته بچت شو سکون راغی خوشحالي او زما هغه بچي جاړي چې دا مونږ څه ژوند تېر کړی زما لوڼه جاړي چې مونږ څه ژوند تېر کړی زما وروڼو په مونږ الله ډېر احسان کړی دی د ایمان غوندې احسان څومره لوی نعمت مونږ له خدای را کړی دی خو مونږ د الله د دې نعمت قدر ونه کړه مونږ شکریا ادا نه کړه مونږ ناشکري کوو مونږ عمل نیک ونه کړه مونږ د بدعملو نه ځان ونه ساته مونږ نه لور د بدعملۍ نه وساتله نه م ځان د زه په خپله دا مشرانو ته پته راته تپوس ته وکړه پخوا به خلکو د دوی په مخ کې سګرټ په پلار نسته حیا به یې کوله بیا به مې دویم په دې راوړ اوس ورته ویې ورشه که نه بچې یو سګرټ راول بچې یو تیلې ورته وواکل نو هغه به نسکي د پلار مخکې به چا ګناه نه کوله په دې لاره بتلل ډولکي به خلکو په دې ودونو کې ډنګول یقین په خدای وکړئ ما ته اوس هم یاد دی زمونږ کور له چې به جنج راغې ډولکۍ به یې بند کړه چې پول ته به ورسېد ډولکۍ به یې مولوي صاحب کور او زمونږ کور څه کې زه خو لا بیا حیا به رانه کوله چې دغه زیارت سره زیارت هغې له به ډولکۍ راغی بند کې شهید بابا دی بند کې زیارت دی د فرخان لاله ټیک وایم که نه دا قانون و جومات ته جومات مخکې به ډولکۍ بند شو د خدای کور دی های های تشیل ختم سکون ختم اطمینان خلکو کې کبر راغی لویی راله پیسه او موټرګې راغی دې په دې خلکو کې نشه پیدا کړه خلک یې باغیان کړل څوک خدای نه مني څوک رسول نه مني څوک د پیغمبر حدیثو پورې ټوکې کوي څوک پر رسول پورې ټوکې کوي څوک په ګیره پورې ټوکې کوي څوک په پټکي پورې ټوکې کوي دجالي دور را روان دی خو وخت هم ورته الله ژوند هم وله را کم کړ پخوا به په 100 کالو شپږو شلو کالو کې مړ کېده او په 90 کې اوس چې 40 کال یې ډز هارټ اټیک ته مړ دی هلته راله خدای دا چلو پرې چا جون ولله را کم کړو په 80 کې وجدي په 50 کې وجدي پخوا دا بیماری نه وي دا اوس چې کمې درته راغلې دغه پیسې د نه وباسي ځه د زړه بیماري ده 8 لکه پې خرچه راځي او 8 لکه راځي او دا کینسر دی په دې 80 لکه خرچه راځي او شفا ته به ځو هغه خان ته به ځو د نه وباسي په بل طرف دشمنی راته پیښه کې جګړه راته پیښه کې هغه لږ ژوند دله په تکلیف کې پاتې کې لږ ژوند او ژوندونه لاړل ختم شو پته هم نه لګي په لاره هلکه پرون بېګا خو دا څوک مړ پلان کې دا پرون خو ټیک و پته نشته خو بس پروتو په کټ کې سار رالو مړ پروت زما وروڼو بس نیک عمل به کوو نیک عمل دا نیک عمل ډېر لوی برکات دي او ډېرې غټې فایدې یې دي ډېرې غټې فایدې ځکه خو الله فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأن أحسن ما كانوا يعملون دنیا کې ورله ښکلی ژوند درکم او آخرت کې به هم دله ښایسته ژوند درکم بس لنډه دا ده چې الله او رسول په کوم کار خوشحالېږي هغه کوه لږ د پابندۍ ژوند تېر کا لږ د پابندۍ لږ وکړېږه چې کم زمیندار ځان وکړي فصل یې ډېرې چې ځان ونه کړی ځمکې شاړی فصل یې بربادي لږ معمولي ځان په دنیا کې وکړه زموږ ایمان دی چې قبر او آخرت پرې ډېر ښایسته او ډېر ښکلی به او کړو داسې نه دی ما درته ووایي زموږ د وس نه بار دا عبادت نه دی چې الله مقرر کړی دا زموږ د وس لاندې دی مونځ په ولاړه نه شي ګورې په ناسته یې کوه په ناسته نه په هملاسته یې کوه او دسته له اوبه نه دي ښې یا شته نه په تیمم یې ووه ګوره له وس لاندې دی
صاحب نصاب نه غریب مور کا زکات نشتا غریب د حج طاقت نشتا مزه هر شی هر عبادت ته وصلات دی نو تاسو دا مهرباني وکړو که خیری موږ به هغه عمل کو چې الله رسول پې خوشحالي هغې نه به ځان ساتو چې الله او رسول ورباندې خفه کړي د دنیا ژوند به هم ښي بچي به دې هم سور کړي ښځه به دې هم سور کړي د دنیا ژوند به د اطمیناني پیسه به کم وي خو ژوند به د خوشحالو وي او آخرت خو دې د خوشحالو ولې خوشحالي او خفګان الله سره دی ما الله خوشحاله که ما به خوشحالي او که داسې عمل دی ونه که نو په پیسه او په زامنو باندې بروسه مه کوه ژوند به تباه او بربادي خوب به نه درځي بې ځایه به بې کوره به په مصیبت کې به مبتلی په غم کې به مبتلی الله دې موږ وساتي څه خبرې په دې کې نورې هم شته نو آینده جمعه به هغه که خیر انشاءالله درته بیان کړم د نیک عمل د برکاتو مطابق ها معروف خیلو د کندي نهار لاله وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د خټ د شیر محمد ورور وفات شوی دی او د خټ د مجاهد دوی وفات شوی دی او د خیلو د زیاده خور وفات شوی وه او د قاسم خیلو د کندي اسلام کاکا لور وفات شوی وه الله دې د ټولو مغفرت نصیب کړي او الله دې ټولو ما چې نومونه واخیستل وارثانو له صبر ورکړي الله یې د نورو غمونو نه وساتي او دا دی معراج سیراج او خی وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې د آخرت خوشحالي نصیب کړي او 3 مریضان دي د کینسر بیماران دي د تنګین یو کس دعا غواړي او یو زنانه ده منکره بیکارم که او غریبې لکه بیماره دی مانځو هغې ته هم دعا کوي چې الله وله روغ صحت ورکړي یا الله چې څومره بیماران دي الله ټولو له شفا ورکړي الله روغ صحتونه وله ورکړي چې څوک پریشان حال دي پریشاني الله په خوشحالو باندې بدل کړي یا الله چې څوک مړه دي زموږ ستاسو الله مغفرتونه نصیب کړي یا الله زموږ په کورونو کې د اتفاق او د اتحاد زندگی راولي الله د غمونو نه او د فتنو نه د ناچاقو نه په امن و امان کې وساتي الله زموږ نیک اعمال نصیب کړي او د بدو اعمالو نه خدای د زړه کرک او نفرت پیدا کړي الله د حاسدینو د حسد نه د شریانو د شر نه مو ساتي د بد نظر او د بد نظرو نه مو ساتي زموږ ډېر دوستان دي دعاګانې غوښتې نوم د یو نشم اخیستی